Hello, dear friends. Hello, dear students. Hope you are doing well and great, and hope you are having a great time. سلامونه نیکی هیله احترامات یو ځل بیا درته هرکلی وایو هوپ انګلیش اکیډمي ته. هیله د ملګرو چې روغ جوړ د صحت عافیت جامې به مو پر تن واوسیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په آرټس او سپیچ په بګنر 1 کلاس کې شروع کړی دی. راګرځوی موږ تاسو نن 450 نمبره درس ده چې په دغه درس کې به موږ تاسو د یو پریپوزیشن د بلې برخې په اړه باندې به موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ځینې داسې پریپوزیشنز یا داسې کلمې لولو چې هغه موږ تاسو ته د جهت په اړه باندې معلومات راکوي، د طرف په اړه باندې. صحیح شو؟ چې مطلب له کوم ځای څخه یو شی انتقال کوي و کوم ځای ته. صحیح شو؟ چې دغه prepositions په انګلیسي کې موږ تاسو ویلی شو چې prepositions of direction یا movement. صحیح شو؟ کله چې یو شی حرکت کوي مطلب د حرکت هغه ځای معلوموي. صحیح شو؟ لکه موږ تاسو مخکې ویلي وو کته او پورته، بغل ته، مخ ته، شاته. د دې په اړه باندې وغږېدلو. نن موږ تاسو په دغه جملو باندې غږیږو چې موږ تاسو ته حرکت راښیي چې له کوم ځای نه یو شی حرکت کوي و کوم ځای ته. راځو موږ تاسو definition تعریف ته راځو. Prepositions of direction are words. Preposition of direction are words کلمې دي that show movement کوم چې ښیي movement حرکت. صحیح شو؟ movement یو شی چې کله له یو ځای څخه و بل ځای ته انتقالیږي دې ته movement ویل کېږي. هغه د انتقال صحنه موږ تاسو ویلی شو. صحیح شو؟ from one place to another له یو ځای څخه بل ځای ته. اوس خو مو انشاءالله سر ورباندې خلاصوي وي. مثلا رمې روانې دي که نه، له سړک نه اپله اوړي. د دغه رقم انتقال لپاره یا د دغه رقم یو حرکت لپاره موږ تاسو کلمې لرو چې هغه ته ویل کېږي په انګلیش کې prepositions of direction یا movement. صحیح شو؟ انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي. که بیا هم نه وي پوه شوي یاست په کمنټ کې ولیکئ چې مکمل درته تشریح کړم په پښتو کې. They describe the path or direction. هغوی موږ تاسو ته تشریح کوي جهت. صحیح شو؟ چې یو شی په کوم لوري روان دی. That someone or something takes. صحیح شو؟ لوری. صحیح شو؟ طرف. یو شی چې کله حرکت کوي یا یو څوک حرکت کوي نو دغه موږ تاسو ته راښیي، د دې په اړه باندې غږیږي، ډسکرایب کوي. دا څو عکسونه چې ما تاسو ته راوړي دي په دې کې تاسو کولی شئ چې ووینئ ځینې شیان دي چې یو طرف ته حرکت کوي چې دلته موږ تاسو د هغه طرف بیان کولی شو په prepositions of direction باندې. صحیح شو؟ په prepositions of movement باندې. اول عکس راځو. down the stairs. صحیح شو؟ یعنی توپ په زینو کې لاندې را روان دی، په حرکت کې دی. up the stairs. صحیح شو؟ یعنی په زینو کې لوړ روان دی، پورته خواته حرکت کې دی. out of the box. له بکس نه راوتونکی دی. into the box. تلونکی دی و بکس ته. toward the box. بکس خواته راتلونکی. away from the box. دلته تاسو توپ وینئ چې له بکس نه تېرېږي. نو هر کله مو چې دا رقم شکل ولیدلو یا غوښتل مو چې دا رقم یو څه ووایاست، د دې لپاره به تاسو وایاست away from the box. دا رقم نور مثالونه هم جوړولی شي، یوازې په بکس او د توپ په اړه خبره نه ده، په دا پوزیشنز باندې خبره ده. صحیح شو؟ چې دلته موږ تاسو د توپ حرکتي پوزیشن ګورو چې دا په کوم پریپوزیشن بخښنې سره نو چې په کوم ځای کې دا قرار لري، له کوم طرف نه کوم طرف ته روان دی. صحیح شو؟ past the box یعنی پاس کوي، ردوي بوکس، له بوکس نه تېرېدونکی.
over the box. د بوکس نه یا د بکس نه یا د ډبې نه لوړ تلونکی. صحیح شو؟ تېرېدونکی چې یو شی له بکس نه لوړ ځي. دې دپاره موږ تاسو over the box, over the sea. د دریاب پر سر باندې لکه څنګه مثلا موږ تاسو بیچ سره ولاړ وي که نه، نو په دې وخت کې کوترې دغه یو قسم زاڼې چې موږ تاسو ورته وایو دا د دریاب پر سر باندې تېرېږي راتېرېږي که نه، یا مثلا ولاړ یو مرغۍ د دې درختې پر سر باندې تېره شوله که نه، موږ تاسو وایو تېره شوله. صحیح شو؟ پر سر یې تېره شوله. یا طیاره ځینې وخت کې ډېره ښکته راسي، موږ تاسو وایو چې طیاره د کورونو پر سر باندې تېره شوه. د دغه رقم مکان د بیانولو لپاره موږ تاسو له prepositions of direction څخه استفاده کوو، کار ترېنه اخلو. صحیح شو؟ چې یو شی د یو شي په حالت په تېرېدونکي حالت کې واوسېږي، په حرکتي حالت کې واوسېږي. onto the box. صحیح شو؟ یو شی د یو شي پر سر باندې رغړي، موږ تاسو په پښتو کې وایو رغړېدل که نه، نو د دغه لپاره onto. صحیح شو؟ داسې وایو onto the box, onto the table. د ټیبل پر سر باندې قلم رغړي. صحیح شو؟ the pen is onto the box. همدارنګه بل ویلی شو off the box, around the cube, under the box, along the road, across the road, through the tube. په عکسونو کې تاسو هغه حرکات وینئ، حاجت د دې نشته چې زه یې درته ووایم. صحیح شو معنی؟ نو تاسو چې کله په سترګو باندې وینئ، نو د دغه رقم حرکاتو لپاره تاسو دغه رقم preposition دغه رقم جملې کارولی سئ. جملې کې هم زه اوس درته یو څو جملې درته راولم چې درته په جملو کې ووایم، نو انشاءالله چې مکمل سر به مو ورباندې خلاص شي، بیا به دې ته ضرورت نه وي چې تاسو په ځینو ځایونو کې داسې خبرې ونسئ کولی. لکه اوس across the road که نه، مثلا یو شی د سړک پر غاړه باندې وي، پلو تېرېږي که نه، یا دا پلو را تېرېږي، دې ته وایي across the road، یعنې روډ کراسول، روډ ردول، له روډ څخه پلو تېرېدل. صحیح شو؟ اوس راځو موږ تاسو دغه شکلونه تاسو وینئ. صحیح شو؟ تاسو به څنګه وایاست چې پښکه داخل د بکس ته ورولېږي یا ځان وراچوي، یا مطلب ورځي. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو په انګلیسي کې دا رقم ویلی شو a cat jumps into the box. یو پښکه جمپ وهي، خیز وهي، into the box. دلته د into ځای معلوموي، مکان معلوموي چې پښې چیرته خیزک وهي. صحیح شو؟ into the box داخل د بکس ته. صحیح شو؟ بل مثال دی a boy climbs onto the tree. climbs دا مطلب چې پورته ختل. صحیح شو؟ نو دلته boy climbs onto the tree دا مطلب چې هلک خیژي، پورته کیږي. onto the tree on ګوره موږ تاسو ویلي چې preposition د یو شي سر ته ویل کېږي. صحیح شو؟ نو دلته onto دا مطلب چې لوړ ده درختې ته، یعنې د درختې سر ته خیژي. صحیح شو؟ په دې عکسونو کې تاسو ګورئ مکمل هر څه به مو انشاءالله چې ذهن ته درغلي وي. په یو کې in مخکې و، اوس دلته into دی داخل طرف ته، چې په حالت د حرکت کې یو شی یو ځای نیسي. هلته onto دی، هلک خیژي لوړ. صحیح شو؟ نو په دغه ځایونو کې موږ تاسو له direction preposition څخه کار اخلو. تاسې فرضاً راته ووایاست چې دغه سپی له کوره بهر راوځي. صحیح شو؟ یا بیرون منډې راوهي. تاسو به څنګه وایاست په انګلیسي کې؟ داسې ویل کېږي a dog runs out of. صحیح شو؟ out of the house. سپی
منډه کړه out of the house بیرون له کوره. صحیح شو. دلته ګوره out موږ تاسو ویلي چې دا preposition دی بیروني ساحه. موږ تاسې په نظر کې نیسو چې out بیروني ساحې ته ویل کېږي، بیرون ځای ته ویل کېږي. نو دلته out of the house دا مطلب چې بیرون له کوره منډه وهي. صحیح شو. یعنې له کوره را منډه کړله، په حالت د حرکت کې دی، بیرون ته راځي. انشاءالله چې سر به مور باندې خلاص شوی وي. The apple falls off the tree. The apple falls off the tree. مڼه له درختې څخه راغورځېږي. صحیح شو. په حالت د حرکت کې دی. موږ تاسو falls off the tree ویلی شو. اوس انجلۍ دی د مور طرف ته راځغلي. صحیح شو. نو دا انجلۍ په حالت د حرکت کې ده، را روانه ده د مور طرف ته. موږ تاسو په انګلیسي کې دا رقم ویلی شو. A girl runs toward her mother. Toward دلته موږ تاسو وینو چې دا prepositions of direction دی. صحیح شو. حرف ربط دی، حرکت یې موږ تاسو ورته ویلی شو په فارسي کې. صحیح شو. چې یو شی په حرکت کې وي، د هغه مکان ته موږ تاسو په اشاره کولو سره دا رقم preposition کارولی شو. صحیح شو. A girl runs toward her mother. انجلۍ د مور طرف ته ورمنډه وهي. بل عکس ته وګورئ. The rabbit runs away from the fox. صحیح شو. The rabbit runs away. The rabbit موږک runs away تېښته کوي from the fox له ګیدړې څخه. صحیح شو. یعنې انتقال کوي له هغه ځای نه چې چېرته و منډه وهي له ګیدړې نه. صحیح شو. یعنې دلته انتقال وکړلو، ځای یې تغییر کړلو، مکان یې تغییر کړلو، په حالت د تغییر مکان کې ده. بل عکس کې موږ تاسو وینو لایبرري کتابخانه دی. نو اوس موږ تاسو وایو The boy is walking into the library. صحیح شو. هلک قدم وهي into the library چې داخل شي لایبرري ته. صحیح شو. موږ تاسو پخوا ویلي چې the boy is in the library. هلک په کتابخانه کې دی. اوس موږ تاسو د هلک په حالت د حرکت کې وینو چې روان دی داخل د کتابخانې ته. د دې لپاره موږ تاسو directions استفاده کوو یا movement. preposition of direction یا preposition of movement. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. انشاءالله چې مکمل سر به مور باندې خلاص شوی وي او هیڅ مشکل به نه وي درته، ځکه چې ډېر واضح مې درته تشریح کړلو او ډېر په سلو موشن کې. نو بیا هم که هر څه ستونزه وي یا هر څه مشکل پکې لرئ، کولی شئ په کمنټ کې موږ ته ووایاست. موږ به تاسو ته هلته هم مکمل معلومات درکړو تر څو پورې دغسې ډول مشکلات مو حل سي. الله حافظ.